د معمار کارونه تقریبا 15% په مخ تللي دي او فعلا کوم کارونه چې جریان لري سترکچرونه دي سترکچر په وخت کار کوو او باقي مانده سرویس سبجیکټ کلیر نه جوړوو. معیار د پروژې د 14 میاشتې دی تقریبا 9 میاشتې تېرې شوي دي باقي مانده وخت یې پاتې انشاءالله په همدغه ټاکلي وخت کې 14 میاشتې کې تکمیلېږي. ډیزاین چارې ډېر په صحیح شکل باندې ډیزاین شوي دي په عصري معیارونو باندې ډیزاین شوی دی. طبعا د نورو سابقه ډیزاینونو څخه د دې کټګوري لوړه ده او په ډېر لوړ کیفیت سره ډیزاین شوی. 100% د ازدحام ترافیکي د منځه ځي خلک په ډېرو سختو زحمت شي او دغه فعلا موجوده لاین چې دا د دې ترافیکو لپاره کفایت نه کوي. نو ښاروالي دا په نظر کې نیولی چې دا په صحیح شکل جوړ کړي تر څو د خلکو ستونزې او ترافیکي ازدحام د منځه لاړ شي. په دې سړک خو ډیزاین کې د بایسکلوې ده او پیاده رو دی ګلدانونه په نظر کې ورته نیول شوي دي. خپله کارجوې 2 لاینه لري چې یو سلو لاین دی یو مین روډ دی. مین روډ 11.10 متره عرض لري او سلو لاین چې دی 6 متره عرض لري. تقریبا ټول لایټین سیستم او ډرینیج سیستم یې په اصلي شکل باندې په نظر کې نیول شوی دی. دلته روزانه د 100 نه تر 1.5 کسانو کار کوي په مجموع کې او ماشینري برخه کې هم زیات خلک کار کوي او موږ خو ډېر خوشحاله یو چې په داسې یو معیار سیستم په لوړ کیفیت باندې دلته سړک جوړېږي او د ښاروالي ډېر خوشحاله یو واقعیت چې کار یې کړی دی نو په لوړ کیفیت باندې کار کوي. نه تنها د کوټې سنګي ته د مزنګه سړک تقریبا په کابل کې دوی په زیات تعداد پروژې لري چې ټول په لوړ کیفیت سره کار کوي او ډېر زحمت وباسي. واقعا چې کار یې وکړ ښاروالي په دې سطحه باندې چې ښاروالي اوس کار کړی دی په ټول د دومره وخت کې موږ نه و لیدلی شاید نه و نو ډېر خوشحاله یو د دې اجرات نه. دغه پروژه کې تقریبا زموږ دغه 2 میاشت چې لګي د پروژه کې کار کوو. هر څه خپل بخش دی معلوم دی قالبکاران جدا دي سیمتاوان جدا دي کانکریټ والا جدا دي. ډېر خسته کیفیت باندې کار روان دی ډېر خسته کار روان دی ان شاء الله ډېر په چټکۍ باندې کار روان دی او خپل همت کوو خپل وطن لپاره زړه د اخلاصه کار کوو موږ په ایماندارۍ سره او بس دغه غونډ سره کسان دي غونډ په اخلاص باندې کار کوي خپل صداقت باندې کار کوي او خپل وطن ته مطلب خپل وطن کې چې کار پیدا شي نو یو ځوان بل وطن ته نه ځي خو مجبوري ده په وطن کې اګان کارونه دغه دي مجبوره مکلف دي چې لاړ شي خپل بچو ته خپل مور او پلار دپاره یو څه نفقه پیدا کړي خو دلته کارونه لږ دغه دي تر چارې دی بوري کار لختي کار خلاص شوی دی اوس ډکن شروع کوو چتې او نور وروسته ورپسې پرکاري شروع ده لګیا دی لوډر او کار کوي نو کار زموږ ډېر جدي دغه ده صرف د لختي کار معلوم دی چې ځکه دی واړه جوړونه دي د لختو دپاره دا جنډونه لږ مشکلات جوړ کړي دي د لختو اوبو دپاره دا خو سټنډرډ سړک جوړېږي که نه سړک هوي جوړېږي قوي سړک جوړېږي او ډېر د خپله کوم شرکت والا چې ډېر ښه کار کوي پې دقیق انجینران را دي ښاروالۍ انجینران دي خپل انجینران دي نو کار ډېر په دقیق باندې ډېر په سرعت باندې کار روان دی خپل ډېر توجه ورکوي دا
پرسونل ډېر لرو، انجینرانو، فورمینانو، د هر شي خپل انجینر معلوم دی، سایډ انجینر صاحب داود ته، او ډېر انجینران د سټرکچر جان د انجینر د بسکورسو د هر شي انجینرانو ټیم لرو. خو فلحال موږ بس 2 میاشتې قریب دماغ کېږي چې په دې پروژه کې کار ته مې دوام ورکړی ده، او زه خپله لګیا په سابګریډ او سابیس دا جوړول مربوط ما پورې کېږي. زه اوس فلحال په سابګریډ ټاپ باندې لګیا یم، چې سابګریډ ټاپ باندې لګیا یم، سابګریډ ټاپ جوړوو. یو خو ډېر دولتي سیمه ده چې هغه کې د برېښنا شرکت او تحصیلات عالي، پولي تخنیک دا ټول دلته موجود دي، دغه ټول دلته موجود دي. دا دې سړک سره به ډېره ښکلا راولي، او دې بغلو کې د سړک په هغه غاړې باندې هم ګلدان ده، دې بلې غاړې ته هم ګلدان ده. انشاءالله ډېر په ښه کیفیت باندې دا کار روان دی، انشاءالله ډېر خوشحاله یې ته. سرک جور میشه، خیلی سرک معیاری است، با کیفیت بالا جور میشه. سرک هست که به سیستم بین المللی جور میشه. و دیگه کارگرها که هست کلش استادکارا است، کلش استادای با تجربه است که در چندین شرکت های بزرگ کار کرده، حالا اینجا مشغول کاربار هستن. و دیگه انشالله که این سرک به زودی کارش به تمام اتمام میرسه. به خیر حال جوجهش خلاص شدن، سرکش کار شروع شده نو. در اینجا خود تنها قالبکارا که هست 6 استاد است، 6 دانه شاگردش است. او سو دیگه استادکار است، قالبکار است، پلچکساز است، ولدنگ کار است. هر کارگر بسیار مردم اینجا به کار هستند. و ما از دولت خوش هستیم که از امارت اسلامی خوش هستیم به ای که سرک‌ها را جور میکنه و به وطن خدمت میکنن، و به ای که هر کس به اینجا، هر کسی که در اینجا است نماینده 6 نفر از فامیل خود هستن. هر کسی که اینجا کار میکنه بسیار مردم نان میخوره زمین دیگه. انشالله که کار به زودی تمام میشه بخیر. این سرک‌ها که از کلش به کیفیت بسیار بالا جور میشه و همه چیز از دقیقه به دقیقه انجینرها است، سر ما میگرده و کار چک میکنن. بسیار چیای از بالاست که کیفیتش باید بالا باشه. دیگه سرکای سابقه خب با ما و شما معلوم است که چند وقت موتر میگشت که او پرخچه میشد. انشالله این سرکا خیلی مقاوم میاید برابر باران و همه چیز، برف، یخک، هر چیز مقاوم میاید.
اساسی است که بیش از 2300 متر است و در این حال این سرک اساسی مهم به عرض 60 متر توسعه پیدا می‌کند و عنوان مشخص در حدود 14 ماه تقویمی زمان برای کار اجرا شد، در حدود بیش از 5 ماه کارش آغاز شده و در این حال در حدود بیش از 230 میلیون افغانی هم مصرف شده.